یوه مور ښځه، یوه خور، یوه لور چې موږ د ښځې په سترګه ورته ګورو، ته خبرې د دې په وجود کې څونه علم دی، دا څونه له علمه ډک دی. یوه مور 14 بچیان پیدا کوي. 14 بچیان په خپل وجود کې جوړوي، له خپلو وینو یې جوړوي، له خپلو غوښو یې جوړوي، له خپلو ویټامینو یې جوړوي. 14 بچیان، 12 بچیان یوه ښځه په نس کې جوړ کړي، مکمل یې کړي، سترګې، لاسونه، خوله، ژبه، هر څه ورکړي، بیا یې له وجوده پیدا کړي. بیا یې 2.5 کاله په غېږ کې تی ورکوي، شیدې ورکوي، او دغه ټول خدمت، دغه ټول تکلیفونه دا محسوسوي لانه، او په دغه تکلیف دا خوشحاله یي، دا خدمت دا خوشحاله یي. نو دا څونه غټ علم دی چې یو مور په نس کې یو وجود مکملوي، هډونه یې جوړوي، کولمې یې جوړوي، مازغه، دماغ، وجود، پښې، هر شی جوړوي، سترګې جوړوي. دغه څونه غټ علم دی. تاسو په دې باندې خبر یاست؟ د دې اندازه تاسو ته لګیږي؟ د دنیا ټول عالمان، د دنیا ټول پوهان، سیاستدانان، مشران، 8 اربه انسانان تر اوسه پورې په دې کې نه دي کامیابه سوی چې د انسان ویښته جوړ کړي، د سر ویښته جوړ کړي. یعنې دا څه کتابونه څه دي، دا څه علم څه ده، دا څه یونیورسټیانې څه دي، دا پوهان څه دي، پروفیسران څه دي، ساینسدانان څه دي، هغه عجزه دي چې تر اوسه پورې د انسان د وجود ویښته نه دي جوړ کړي. او یوه ښځه په نس کې 12-14 انسانان جوړوي، پیدا یې کړي، په شیدو یې ماړه کړي، ځوانان یې کړي. دې ته تاسې علم نه وایاست؟ دا علم نه دی؟ دا د ښځې وجود د علم مرکز نه دی؟ بیا دا پښتورګي وینه صفا کوي. تر اوسه پورې دا ماشین نه دی جوړ شوی چې وینه صفا کړي، او نه صفا کولی سوای. دا علم نه دی؟ دا 2 پښتورګي چې وینه صفا کوي، د انسان ته ژوند ورکوي، د انسان په ژوند کې مرسته کوي. او بل معده چې ده، کولمې چې دي، دا خوراک هضموي. دا صلاحیت تر اوسه پورې په یو ماشین کې نشته. مازغه، د انسان مازغه، دا خو هېڅ ممکنه نه ده چې څوک دې جوړ کړي یا دې څوک کار پکې ولري. انسان ټول بدن دا مازغه کنټرولوي. دا سترګې انسان ته لار ورښیي، انسان باندې دنیا ویني، انسان پوه کوي. نو دغه دې ته تاسو علم نه وایاست؟ دا د انسان وجود، لاسونه، پښې، تګ او دا شان. نو تاسې دا انسان ته ولې رتبه نه ورکوي، ولې اعزاز نه ورکوي؟ انسان عالم دی، د علم مرکز دی، انسان له علمه ډک دی. او ساینس، جدید ساینس دغه یو تحقیق کړی دی چې د انسان وجود په کربو خلیې دي، په کربو خلیې دي. خلیه معنا دی د یو بلډینګ چې ته جوړوې، دا له خښتې جوړېږي، له خښتې بلډینګ جوړېږي. انسان هم دغسې له خښتې جوړ شوی دی. دا خښتې نوم یې خلیه ده، او انسان په له کربو خلیو جوړ شوی. او هره خلیه، دا په کربو خلیې چې دی، هره خلیه چې ده دا 15 GB میموري لري په خپل ځان کې، هر شی ریکارډوي. نو دغه ته وګورې، دا د علم مرکز دی. د انسان وجود ته ټول ساینسدانان عاجزه دي، نه پوهېږي. د دنیا ټول کتابونه ورته عاجزه دي، هر څه ورته عاجزه دي. د انسان وجود دونه غټ علم دی چې په دې باندې د انسان سر نه خلاصېږي. نو انسان د علم مرکز دی، انسان علم دی. انسانان مه تقسیموئ، په رنګ و ژبه، په عقیده او په علاقه یې مه بېعزته کوئ او مه رتبې ورکوئ. موږ ټول برابر یو. هر انسان عالم دی. چې له موره پیدا سي هغه عالم دی. اوس ګوره، یو ماشوم پیدا سي، وږی سي، بغارې وایي، چیغې وایي، دغه هم یو علم دی چې مور خبروي چې زه وږی یم، یا چیغې وایي، په وجود کې ناجوړي، درد وي، هم مور خبروي چې ورور زه په تکلیف کې یم. یو ماشوم چې ژبه نه لري. نو قدرمنو، د انسان احترام وکړئ، د انسانیت احترام وکړئ. دا په علاقه او په ځای خیلۍ، په بارډر، سرحد، په عقیده یې مه تقسیموئ، مې بې عزته کوئ، احترام یې وکړئ. انسان لازواله تخلیق دی، ډېر محترم مقدم تخلیق دی، د عزت قابل تخلیق دی. احترام یې په موږ فرض دی، باید موږ احترام وکړو.